اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مسکر پروګرام ته ښه راغلاست. موږ تاسو له خیر سره نن به ډرام مینو یا ډرا ټریپ موږ وایو چې دغه ځای تاسو تاسو ښکاره د دغه ساحې پورې به څه ویلي دي. د تاسو مینو بار ویلي چې مینو بار کې موږ تاسو فایل مینو ویلې، هوم ټیپ هم ویلې، زر ټم ویلې. نن به راځو ډرا ټیپ ته. ډرا ټیپ څه لپاره پکارېږي؟ ډرا ټیپ چې دا موږ که چېرته آنلاین درس چاته ورکوو یا کوم پریزنټیشن او غواړو چې خلک پرې ښه پوه سي، مثلا دغه ډرا مینو یا ډرا ټیپ چې دغه کې موږ تاسو یوز کولی شو. اوس اول راځم، مثلا زه چاته درس ورکوم، هر استاد ځان ته یو پروګرام ځان ته لري. مثال زه راځم د په روان درس کې مثال دغه چاته درس ورکوم، لکه زه څم د یو ډاکومنټ دغه دا رقم د چې کومه انډرلاین کومه چې خلک به پوه شي چې دا خط مثال وړوکی وي یا ښه نه ښکارېږي. مثال دې ته موږ نه رنګ هم چینج کولی شو، ورته یم دا رنګ دا رقم ده، د دې موږ تکنیس هم غټولی شو، ورته یم دغه. نو دا ګوره داسې انډرلاین کولی شو. پریزنټیشن کې اور چاته پریزنټیشن ورکوئ که نه، څوړی دا چې شی دا واټ از مثال هر شی تاسو ورته وایي، دا ټول دا رقم ده انډرلاین کولی شئ. دا رقم دا بل قلم هم ده، مثال قلم نه دا قلم ورته یم یوز که، دی ورته یم رنګ یې چینج که، دا رنګ یې که، نو دا رنګ هم اضافه کولی شو. او که چېرته غواړو مثال بل قلم دې کې اضافه کړو، نو دې ما رایټ کلیک کوو او دې کې موډیفای کې چې همدغه د رنګ دغه بدلوي راګرد. وګوره ټکنیس چې مخکې تاسو موږ هلته ولوسته، دلته هم دې هم بدلولی شو. او په مور کلر کې چې نور رنګ هم موږ تاسو ورته ټاکلی شو. اوس راځم ورته یم نه مطلب بل قلم هم اضافه کړه، دلته ګوره اډ انادر پین بل قلم هم ماته اضافه شو، ورته یم دلته دغه رنګ هغه که. نو تاسو چې کوئ هر وخت قلم بدلول د اړتیا نشته ده، دا قلم بدل که دا قلم بدل که، صرف تاسو چې کوئ دلته تیار قلمو ته رنګ ما کړی ده، نو قلمونه هغه مه بدلوئ را بدلوئ. بل د دې کې هایلایټر هم په روان درس پریزنټیشن کې هایلایټ کولی هم شي، لکه څو دا ما کلیک کړم دا رقم ورته کلیک کړم دا هم هایلایټ کړم، دا رقم دا ما دغه هم هایلایټ کړ. بل دا رقم د موږ هایلایټر کوو، غواړو هایلایټر هم موږ اضافه کولی شو، اډ انادر هایلایټر. دا بل رقم رنګ ټاکو، رقم ټاکئ، رنګ تاسو ټاکئ، هغه ورته وټاکئ، نو به تاسو چې کړي دا به هایلایټ کړي. اکو غواړئ نه مثال دا بېرته ډیلیټ که هایلایټر ما یو هایلایټر بس ده، دا هم ډیلیټ سو، دا قلم ډیلیټ که قلم هم ده ډیلیټ دا رقم ته. بل دې کې موږ تاسو راځو دا اریز چې دا پاک کوي، راځه څنګه شکل کو پنسل ده ګوره، دا ګوره دی پاکوي. بل چې دا چې ده سلیکټ ان ډراوینګ دا چې ده سلیکشن کوي ټول، دا کوم شیان چې دي دا ټول موږ ته چې که سلیکټ یې که، دا ټول موږ تاسو بله خوا ته هم وراوړئ، ښکته پورته هم کولی شو، دلته راغلل. او که ورته وایم چې نه ډیلیټ یې که، نو که ډیلیټ د کیبورډ څخه د ډیلیټ بټن ووهم نو چې څه شو ډیلیټ کړو، ګوره ختم شو. ورته یم کنټرول زیډ. بل چې ده دې کې سلیکشن ده، سلیکشن چې دا موږ ته یو هغه سلیکټ کړي، ورته یم دغه دا سلیکټ شو، دا کوم څه ښکته پورته وړی هم وړی شي. او که ورته وایي نه کیبورډ څخه ډیلیټ ووهه، نو دا څه کړي ډیلیټ کړي، څه کړي یو دانه ډیلیټ کېږي. بل راځو دې ته انک ټو شیپ څه معنا، دا لاندې زه لږ راښکته کومه، څه معنا انک ټو شیپ، دا ما شیپ جوړوي چې کې د قلم باغه کې، لکه دا مکمل آل کوم او ډیلیټ کوم، ټول ډیلیټ کوم. اوس دې نه هم راوځم زه پین اخلم، نو چې دا اکټیو شو، دا کله چې کلیک کړم مثلا زه په روان په هغه کې چې کوم ورته یم دا ماته یو مستطیل جوړ کړه یا مثلث غوندې، یاره شکل چې څه وړی دی چې کې ګوره خپل یې موږ جوړوي. ورته یم نه ماته یو دایره جوړه کړه، صرف مقصد یو شکل جوړوم، خو دایرې په شکل چې کمپیوټر پرې پوه شي چې دایره ده. لږه داسې مختلف شیپ تاسو چې کولی شئ په خپله خوښه تاسو دغسې اضافه کولی. ته دا رقم د ماته جوړ کړه مستطیل په شکل، ګوره
دا چې کوي د موږ دا اضافه جوړوي او دا رقم د موږ 15 منټو کې هم ولوستل دې ځای څخه تیار موږ ریډیمیډ شیپونه شیان چې دي هغه موږ تاسو اضافه کولی شو خو دلته د ډرا مینو کې چې دی تاسو موږ یو شکل جوړ لکه روان درس کې پکې شکل جوړو چې کسان ښه پوه شي چې دغه څه شی ده او څه شی نه ده دغه لپاره موږ تاسو دغه استعمالوو بل دې کې راځم دا رقم ته ورن لاخت سما ګوره انک ټو میت که چېرته موږ کلیک کړو دې کې موږ تاسو ځینې ایکویشن یا نور اصطلاحګانې شیان چې دي که چېرته موږ تاسو مثال دلته ولیکو دلته دا شیپ کې خپل یو شیپ ورکوي لکه مثلا زه دغلته ورته لیکمه الفا لیکمه ګوره موږ تاسو نه ګوره ګډ وډ راځي دا ګوره د خپل الفا ورته یم آر آر څو په توان څه شی په توان د 2 همدارنګه ورته مثال دا ورته یم دا چې یې که اریز یې که پاک یې که اریز څخه دا هم چې کو دا رقم ده پاکولی شو بیا راځم دا اخلم ورته مثال لیکم سل ولیکه په توان د څو توان ورته یم د 2 که دا ګودار موږ غلط ولیکو ځینې وخت کې راځي چې کوي نه پېژني کمپیوټر ګوره هغه رقم ته راغی بیا موږ چې کوو دغه سلیکټ ان کورکشن دا اوس کلیک کوي دا اوس پرې راولی بټو سلیکټ کړو دا رقم ته نو کمپیوټر مو ته وایي دا څه شی تاسو لیکول غوښتل الفا دا څه شی ده ورته یم نه دا 2 ده ګوره 2 شو په رقم راغله ته دا رقم ده څو دا که زه انزرټ کړم نو د چېږي اکویشن دلته موږ ته راځي نو دې ما که دغلته موږ تاسو موږ کلیک وګوره د اکویشن څه فارمولې شیان چې دي که نه ټول دغلته راغله موږ چې موږ تاسو 15 منټو کې ولوستله بیا راځم دا ټول سلیکټ کوم بیک سپیس وښم او دا ډیلیټ کوم بیا راځم ډرا مینو ته ډرا مینو ورته یم ډرایوینګ کنوینس کنوینس چې خالیګاه ځای دی خلق پیدا کوي یا مثلا دغه خط کې راولي چې مثال نو غواړو موږ د مثال نور ډیزاین شیان پکې جوړ کړو دا زه راځم دا هم ډیلیټ کوم دا هم چې کوم سلیکټ بیا کوم دا هم ډیلیټ کړم دا هم ډیلیټ کړم او دا به هم ډیلیټ کړو راځم کنوینس هغه ګوره موږ ته راغلي که تاسو چې کولی شو دې کې تاسو مختلف شیپونه نور ډیزاینونه شیان پکې جوړولو رسامي پکې کولی شو هر رقم دا چې کې لکه د خطونو منځ کې چې وغواړو تاسو د خطو منځ کې ګور مثلا دا ډیلیټوم په ډېر بخښنې سره د خط لیکم زه اول چې تاسو اوسئ پرې پوه شئ چې دا ما راوست اوس غواړم دغه منځ کې دغلته موږ ته خالیګاه موږ ته پکار ده چې دې کې موږ رسامي کوو دا بیا دا وخت ګوره دا پکې اضافه شو مثال دلته پکې اوس زه رسامي کوم ما ته لیکم دا خط والا دا ډیزاین ما ته جوړ کړه دا رقم ته جوړ کړه دا مختلف شیان تاسو موږ تاسو په رسامي پکې کولی شو دا پروفیشنل ډرایوینګ نه ده خو موږ تاسو یو عادي په هغه پکې کولی شو متن دا پکې جوړ کړه دا رقم ته دا د کنوینس موږ خالي ځای پیدا کړي چې موږ تاسو پکې ډرایینګ کولی شو بل چې دا انک ریپلای دا چې کې موږ دا کوم ډرایینګ چې موږ کړی دی کې دا موږ ته لکه یو کلیپ غوندې ښیي ریپلای موږ ته ښه دا کلیک کوم ګوره ښه چې اول کوم یو دویم کوم یو دا ټول موږ تاسو چې کوي یو ریپلای ښیي دا اوس ډیلیټ کړم ګوره چې درته ما دا ډرایینګ ما وکړو دا مې وکړو دا مې وکړو درپسې مې چې وکړو دا مې وکړو اوس راځم
ریپلی وخم بیا چې وخم ګوره ماته ښایي ګوره اول چې جوړ سو دویم چې جوړ سو دغسې ګوره موږ تاسو مکمل یو ریپلی غوندې ښایي دا زموږ تاسو ډرا مینو چې ډېره اسانه ده راتلونکي درس کې به له خیره سره ډیزاین مینو باندې کار وکړو ټولو الله پاک مو سپارمه